اوښکې مې لاړې په ګریوان او حکومت که غله د پاکستان ختموي نو بیا دې دا بیړې ممبران ونیسي او جیل خو جوړ شوی د غریب دپاره که دوی نرانې دوی د خان ونیسي او چې تانیدار ماما په کار شي کله نو زر د سبزۍ دکانداران ونیسي او مجبوره مه کوه رښتیا خبرې هسې نشر د شاعران ونیسي ډېر ښه او وایي څومره دې په مینه محبت په جیب کې واچو څومره دې په مینه محبت په جیب کې واچو او دا د تور لړم د آخرت په جیب کې واچو او یا ظالمولې د رشوت په جیب کې واچو او ورځ چې د قیامت وي نو اشنا حساب کتاب به وي ډېر غټ عدالت به وي د هر چا احتساب به وي او تا د کمیشن حرام دولت په جیب کې واچو او یا ظالمولې د رشوت په جیب کې واچو او یار چا د بل په مرۍ خوله ایښې ده واپډا خو خاص زمونږ په زړه ایښې ده زورور هر سړی ظالم دی دلته کمزوری هر سړی مجرم دی دلته پخوا بغلا خلکو بغلا کوله قلب هم د خلکو نه حیا کوله دا نه چې بل وطن کې غلا نه کېږي خو ولې دومره بربلا نه کېږي یو ګروپ سیلونه د میټرو مات کي په اندرون کې څه کم او زیات کي کله چې کار خو برابر کي ورته بیا بل ګروپ را خبر کي ورته په دی بیوښي دی چاپه ووخي چاپه یې څه سمه ډاکه ووخي وایي اشنا میټر دی غل وخته دی کې خو ډېره عجیبه چل وخته په تا به غټه جرمانه راځي اوس دا به په لویه پیمانه راځي اوس جرمانه راشي په زرګونو کې شي وینه به وچه د رګونو کې شي او وایي داسې خواته جګړ ممکن ومنه او خیر دې بستې په پیسه رشوت درنه په نه راخلي دا یې زموږ نه هم به راخلي څه رعایت یې په پیسو کې وکړو دا نصیحت یې په تلو تلو کې وکړو دلته د غلو سره بس غل اوسېږه دنیا چلګره کې په چل اوسېږه ایمانداري دلته کې نه چلېږي دلته د غلو سره بس غله چلېږي زمونږ په شان شه په دې خپل وطن کې ایمانداري کوه په بل وطن کې نو ما ویل نه یوازې دا خو نه ده اخرت هم دی دا دنیا خو نه ده دا نصیحت دې زه منلی نه شم خپل وطن زه بربادولی نه شم د خپل وطن به زه نقصان نه کړم سودا به چرم د ایمان نه کړم او دا وطن زمونږ د عظمت نښه ده دا د لیکونو د محنت نښه ده او دا وطن موږ باندې ډېر ګران دی او د پټکي ګل مې پاکستان دی